اوسه داسې درمل نشته چې د اچ آی وي او ایډز قاطع درملنه وکړي. نو چې درملنه نه لري باید څنګه مخنیوی وکړو؟ د اچ آی وي ایډز مخنیوی څنګه کولی شو؟ هر هغه حالت یا عامل چې نوموړې ناروغي د یو شخص څخه بل شخص ته انتقالوي باید ورڅخه ځان وساتو. نو هغه کوم حالتونه دي چې یا د ناروغي د یو کس څخه بل کس ته انتقالوي؟ لومړی، څو جنسي شریکان لرل. هغه اشخاص چې څو جنسي شریکان لري دوی د جنسي لارې څخه نوموړې ناروغي اخیستلی شي. د پچکاریو څخه استعمال. د پچکاریو په شکل چې کوم درمل اخلي د دې لپاره پاکې ستنې او بمبې د یو ځل لپاره وکاروئ. که چیرې تاسې د بل کس استعمال شوې بمبې یا ستنې استفاده کوئ تاسې ته ناروغي انتقالیږي. دریم، د ډاکټر په واسطه باندې انتقال. د غاښو، نسایي، ولادي او جراحي ډاکټرانو د هغه وسایلو له پاکوالي څخه ځان ډاډه او باوري کړئ چې ستاسې لپاره یې کاروي، ځکه چې کیدلی شي د دې ممتن وسایلو د لارې څخه تاسې ته ناروغي انتقال شي. او څلورم، د مور څخه ماشوم ته انتقال. لکه چیرې مور په اچ آی وي باندې اخته وي تر ټولو ښه خبره دا ده چې مور بیخي حمل وانخلي. خو که چې بیا هم حمل اخلي نو باید میرمن د عملیات په واسطه باندې ولادت ورکړي. مګر که چیرې عملیات نه کوي نو کله چې ماشوم تولد شي لومړی باید ماشوم ومینځل شي. دوهم، ماشوم ته د اچ آی وي واکسین ورکول شي. او دریم، مور باید ماشوم ته خپلې شیدې ورنکړي چې په دې طریقه سره نو بیا ماشوم مور د اچ آی وي څخه ساتلی شي. او پنځم، د وینې له لارې څخه انتقال یې څنګه ده؟ هغه ناروغان چې نور کسانو ته وینه ورکوي مخکې تر دې چې دوی وینه ورکړي باید د اچ آی وي لپاره معاینه شي. که چیرې په اچ آی وي باندې اخته یې نو مطلق باید وینه ورڅخه وانخیستل شي، ځکه چې په مقابل طرف ته د اچ آی وي انتان انتقالولی شي. شپږم، د سلمان په واسطه باندې انتقال ته به راشو. د سلماني لپاره خپلې شخصي غچي، ږمونځ او چاړه درسره یوسئ تر څو سلمان د خپلو وسایلو د لارې څخه د بل کس ناروغي تاسو ته انتقال نه کړي. اووم، خپل معافیت قوي وساتئ. په دې سره تاسې کولی شئ چې د اچ آی وي څخه ځان وساتئ